سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ ویاست. وخت مو په خیر تېرېږي. نن غواړم په ډېره یو مهمه موضوع در سره خبرې وکړم. هغه ده د سوشل میډیا استعمال. هغه ده د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او د ټول انټرنیټ استعمال. دا چې په نړۍ کې هر څه، هر شی یو مثبت او منفي اړخ لري. دا یو ستر واقعیت. او پوه انسانان، قوي انسانان هغه څوک دي چې هغوی همیشه له مثبت اړخ نه ګټه اخلي. متاسفانه د موږ تاسې په ټولنه کې، زموږ تاسې په شاوخوا کې، په شمول د موږ تاسې خپله هیڅکله بس هڅه کوو د هر شي منفي اړخ ته لاړ شو. د هر شي په تېره ویډیو کې موږ د زهر په باره خبره کړې وه که نه. موږ هر څه غواړو چې دغه زهرو ته لاړ شو، ځکه زهر راپکې نو بنا سوشل میډیا ستا ژوند، زما ژوند، د بل هر چا ژوند تباه کوي که یې منفي اړخ ته سړی لاړ شي. سوشل میډیا ستا افکار وژني. سوشل میډیا ستا هیلې وژني. سوشل میډیا ستا اراده وژني. سوشل میډیا ستا په اصطلاح باندې استعداد وژني. سوشل میډیا غواړي تا نه یو چې ورته وایي هغه روباټ ورته وایي که چې ورته وایي چې هغه نه مې رانیر شو. یعنې سوشل میډیا په مجموع کې غواړي چې له موږ تاسې نه یو بېجانه فلج مو کړي. نو هسې دښمن چې سره موږ مخ یو چې موږ په زړه په سر ګرځو، همیشه بس ورسره ډېره مینه لره، همیشه را سره وي. البته ما مخکې وویل چې که نه کله چاقو سره سړی داسې لوبه کوي چې په ځان وهي، نو خو معلومدار خبر ده چې وژل کېږي. خو چاقو د څه شي دپاره ده موږ تاسې پوهېږو. اوبه چې موږ تاسې ورته وایو چې منبع د حیات ده، د ژوند ده، خو اوبه کېدای شي سړی مړه نه کړي، غرق کړي. اور چې د موږ تاسې ورسره هر څه تړلي دي، مګر کېدای شي چې زموږ تاسې د مرګ باعث شي. مینه د انسانانو سره په بېلابېلو برخو کې مینه، ګوره د مینې نوم ډېر مقدس ده، خو کله ناکله هم دا مینه باعث د دې شي چې انسان هر څه پکې له لاسه ورکړي. ځکه په دغو مثالو باندې راغلم چې دا ډېر زیات مهم دی. موږ څنګه له یو شي نه مثبته ګټه واخلو. ګوره اول خو زموږ روان ډېر زیات خراب کړی. که چېرته میلمه ځو، که چېرته میلمه راځي، زموږ سوچ، تفکر ټول په دې کې چې اوس به څه سوي، اوس به څه سوي او څه به کېږي. یا هم داسې یو خبر ګوري چې واقعا د انسان افکار او فکر له هر څه دغه کوي، باسي، یعنې څه ورته وایي وایلنس، یو خشونت خپور شوی، بنا دې خفه کړي، د تا ذهن در خراب کو، د تا احساسات در خراب کو. یا بعضې انسانان مې ویني بس ورو ټولو ته بس سلام 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 سلام، های 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 ټولو. اوس به دې کې ګوري چې څوک جواب ورکوي، څوک جواب نه ورکوي. چا سره ښې اړیکې ساتي، چا سره خرابې اړیکې ساتي، څوک څنګه. یا مثلا تا سره خبرې کوي، بس دی لګیا یې، بس ته ورته ډېر ښه لګیا یې، په سره ډېر په احساساتو کې لګیا یې، مګر دی څه کوي، بس لګیا ده بس په خپله دنیا کې. و بلکل لازم بیا ورته وایي چې دا یاره کېده یاره، دا اوس څه کوې ته، بس دغه یو پیغام ولیکم، بس له یو پیغام نه 1 ساعت تېر شي، 1 ساعت نه 2 ساعته 3 سړی په هغه کې نه ستا پښېمانه شي. نو دا زموږ ټول ژوند دغه زه حساب یې کله کوم وخت چې ته له انټرنیټ سره وصل یې، تا سره کمپیوټر یا موبایل مثلا شته در سره، که نه موږ تاسو انسانان دې ټول اشتباه کوي، داسې نه ده پرفیکټ کامل خو یو الله څومره مثبته ګټه دې اخیستې، صفر. پرته له یوې اړیکې ما چې و چې یو څوک درسره اړیکه مثبته، یا پلار یا خپلوان یا بل د کور په باره کې، نور دغه څلروي ساعته چې موږ پکې لګیا یو، کومه ګټه موږ ځینې حاصله کړې بې له تاوانه بس. دا خو ډېر غلط
دا خو ډېر یو څه ورته وایي یو غټه فاجعه ده، یو خطرناک حالت. زه به داسې لږ راسم شم چې ستړی یم ډېر دوستانو. بیا هم هڅه کوم چې تاسو سره خپل هغه ناچیزې تجربې شریکې کړم د ژوند چې وکولی سو ښه ژوند ولرو. دا ژوند تېرېږي، بقا نه لري، خو یو شی چې پاتې کېږي هغه دا ده چې زموږ ستاسې نیک اعمال، زموږ ستاسې افکار، زموږ ستاسې کارکردګي. نو نن په همدې خاطر باندې ما وویل چې دغه سوشل میډیا چې نن یې موږ تاسې وینو دا ډېر ضرر په ضرر کې واقع شوې ده موږ ته. که موږ تاسې دا فکر کوو چې یاره زه خو خبرونه ګورم چې خبر سم د نړۍ له حال، ورور هغه غټ مهم خبر چې کوم شی چې واقع شي دا خبر حتما تر تا را رسیږي، پرته که سوشل میډیا وي که نه وي چې غټ چې واقع شي تر تا را رسیږي. ځینې چې مې استعمالوه، خو موږ تاسې نن معتادین یو. ګوره د احتیاط داسې نه ده چې یو څوک سګریټ وڅکوي یا یو څوک نسوار وکړي یا یو څوک الکوهول یا نور داسې شیان، تریاک سو، چرس سو، هیروین سو، کوکاین سو، نور دغه دغه چې دا څو چند لږه خطرناک، هغه په داسې یو شکل وزن چې کېدای شي لږ زر مړ شي، هغه هم خطرناک دی. لیکن دا دی داسې په یو شکل وزني چې نه دی وزني او نه دی ژوندی پرېږدي، یعنې نه مړی نه ژوندی سړی. پاس ورته ګورې ښه ټیټ ښه تازه یې، لیکن داخل کې چې لاس وروړی تو ایره ایره شي. ولې؟ ځکه چې دا د سوشل میډیا هغه منفي اثرات، ځکه دی معتاد شوی ده، ځکه دی په دې فکر کوي چې یاره زه باید یعنې فقط نه هېڅ فکر نه کوي، دی فقط غواړي چې خپل ټایم پاس کړي. یو خو بیکاري ده زموږ ستاسې په وطنو کې، کار نشته، روزګار نشته، د ټایم پاسولو یوازینۍ دغه چې ده همدا سوشل میډیا ده. بیا چې موږ تاسې وګورو ځینې داسې خندونکې مزاحیه ویډیوګانې دي چې هغه نه د انسان له شخصیت سره لګي چې وی ګوري، نه د انسان له افکارو سره، نه له اخلاقو سره، له هیڅ سره. زه دا خلکو ته حیران یم چې دا تاسې څنګه غواړئ. هغوی هم بیا داسې معتاد شوي دي چې هغوی غواړي چې امپریشن یې ډېر زیات وي، هغوی معتاد د دې دي چې فقط امپریشن ولري، لایک ولري، کمنټس ولري، شیر ولري، هغه د دې معتاد دي. که ته ما ته وایې چې بزنس پې کوي، څه بزنس څومره عاید ته راځي؟ ته فکر وکړه زه د دغه بعضې ویډیوګانې چې زه کله ناکله مخته راځي ګورم یې، واقعیت افسوس کوي سړی. موږ تنها په منفي اړخ لګیا یو. نو که چېرته د دې شیانو په مثبت اړخ باندې فکر وکړو، د مثبت اړخ ته لاړ شو، مثبت اړخ زموږ فکر دومره اوس ټمبل شوی، زموږ ستاسې د ځوانانو، زموږ ستاسې د مشرانو، د کشرانو فکر دومره ټمبل شوی چې نه د دوو کرښو کتاب مطالعې توان نه لري، د دوو داسې خبرو چې هغه د ده په فایده وي، د ده په ګټه وي، توان یې نه لري چې وایي زړه یې په تنګ شي چې یاره دا اوس څه فلسفه ده شروع کړې ده. مونږ تاسو په جامعه کې داسې خلک ډېر کم دي چې هغوی خلک وهڅوي، هغوی خلکو ته انګېزه ورکړي، هغوی خلک په اصطلاح باندې انرژي ورکړي. ډېر کم دي خلک، که شته هم څوک ورته ډېر زیات دونه فکر نه کوي، نه دونه زیاتې په دغو شیانو قصه کوي. نو د ما هدف په دې کې دا دی چې دا ګورې سړی وژني، دا ګورې سړی له لارې باسي، دا ګورې سړی له هدفه باسي، دا سړی له قافلې نه شاته پرېږدي. بعضې داسې شیان زه ګورم په کلي کې چې کله چې سړی د خسر کله ولاړ شي یو عکس واچي بیا داسې، کله چې زه په قار یم بیا داسې، کله چې زه په امتحان کې یم بیا داسې.
کله چې ما ته پلار کنځا وکړي بیا داسې یو عکس ورسره خپور کړي اوس سړی دا تا ته څه درکوي اوکې سل کمنټس درته راغلو چې وا ها 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 اوکې بیا سبا یو بل عکس بیا همدا ته چې سړی عادت همدا ته چې سړی ورو ورو ګوره دیوراني طرف ته روان زوم راځي فیسبوک بند کړي راځي انسټاګرام بند کړي راځي یوټیوب بند کړي د یو څه وخت لپاره ګټو باندې فکر وکړي او په تاوانو باندې فکر وکړي ګټې یې څو دي چې زه یې درته وایم په دغه شکل چې اوس تاسو استعمالوئ که زما دا ویډیو تاسو کتلی وي خو واو فکر نه کوم څوک یې وګوري ځکه ډېر زر په تنګېږي زه تاسو ته ځکه دا خبره کوم چې ځه یو خو به دې پیسې وژغورل شي دوهم ټایم به دې وژغورل شي دریم فکر به دې آرام شي څلرم د یو تغییر ایجاد دپاره به دې هیلې راوټوکي زه لس کاله زه وایم چې په اصطلاح فکر وکړه لس کاله ته نور ژوندی تا ته یو څوک وایي فکر وکړه یو پیشګویي وسوه چې ته لس کاله ژوندی یا 15 کاله ژوندی یا یو کال ژوندی په دې یو کال کې څه کوې لومړی کار چې ته کوې ته به دا کوې چې لومړی پوسټ به کوې چې ما ته وویل چې ته د یو کال لپاره ژوندی خو که چېرته زموږ فکر سالم وي مثبت وي هغه وخت کې موږ دستي محاسبه کوو چې په یو کال کې باید کوم کارونه زه وکړم که نه دایما هغه څه ورته وایي د اخلاقي پوینټ او هغه د دنیا پوینټ دا چې په آخرت کې کوم اضرار لري موږ ته چې پوهېږو موږ ستاسې ماشومان میډیا استعمالوي ډېر د افسوس ځای ته ډېر د پریشاني ځای ډېر غلط استعمال کې لګیا دی زه نه غواړم چې نصیحت وکړم خو فقط هدف له دې دی چې آیا تر کله به په دغه شکل روان سلام علیکم تر بل ویډیو